أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Наша истоханду مشتاسي فتير أفتكي سبقوايا مدي أصلي دا ألف مدي أصلي دا واو مدي أصلي دا ياموايا مدي أصلي دا ألف تشو مشوالة هر وقت ألف خاليوي ألف مشتاسي بيجنو حركاتي بيدا كي أغا همزاكيش كخاديوي أغا ألف دي درمخ زورالي نو دغا ألف دابل توري أواز راكشوي جمد زنجولي جمد واي كشبولتا دا أواز وجدولتا كدا واو درمخ بيشالي دريا درمخ زيرالي دا خوز مشتاسي دا تيري هفتي سبقو أو دغا فيديو ستاسي لري برتا أغا وغوري كستاسي تغا مد أصلي هي نو إن شاء الله تعالى مشتاسي مد دغا نن مشتاسي واي هم مد أصلي دي مد أصلي مشتاسي داسي كشلي وچي كمج دلتا بيا با وكاجو زوار وركو با ألف زوار با واو پیش بو با یا زیر بی با بو بي دا وجد أوازني مش وجدوا كيف يوا حركة مشتاسي وايو ب بي وبخشي بو دغه هم بي كمشتاسي بيوا حركة باندي وايو او کچیره مشتاسي د مد توري ورسره یو ځای کو الف ورسره یو ځای کو متصل هر وخت د خالي الف تر مخ زبرالي دلته مد اصلي جوړیږي با که هر وخت واو ورغندې درلودي او در مخې پیش پر یو توري راغلي وو مد اصلي جوړیږي د واو بو که مشتاسي ویل ک یا ساکنه و یا ورغندې درلودي در مخې زیر علي نو مش دغه بارکه شو د حرکت چې مد اصلي د یا جوړیږي یو حرکت ډیر لند وي ب بو بي اوس نو مشتاسي من دغه مشتاسي په مد اصلي سبق وایو مد اصلي سبق کې مشتاسي د مد توري ښکارا کو نوښت وی وایو او که د مد توري پټ وي د مد توري چې پټ وي نو به سره کوي هغه به دا رقمي چې پر دا توري به یا دغه رقم تیرز ورځي یا به تیرز زیرځي او یا به چپه پیش راځي زه به دلته بیا درته وکاږم دا درس کومه صدر کړی دی زه بیرته دلته با کاږم تیره زور ورکوم بیا با کاږم تیره زیر ورکوم با کاږم چپه پیش ورکوم چپه پیش دغه معنا لري چې موږ اواز دوه حرکت راکشو یو پیش دی راسته او یو چپه پیش دی دا چپه پیش دغه علامه ده چې دلته د مد توري دی په پیش د لکه موږ دلته وایو په دغه ځای کې لکه موږ وایو بو دغه توري دغه سکشو بو 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 با د مد توري واضح دی په درمخ زور دی وروسته د مد تور راغلی دی مګر په دغه ځای کې دلته موږ تاسته د مد توري نه معلومیږي دا د الف او زور دلته په دغه کوچنی الف کې دی په دغه ځای کې که تاسو وګورئ با یا زیر بي بي دوه حرکت راکشو دلته په دغه ځای کې که موږ تاسو وګورئ دغه تیره زیر لري په دغه تیره زیر کې دغه زیر او دغه یا دلته دي پټ دي پکښې کې دلته خو واضح دي معلومیږي موږ تاسې په خپلو سترګو وینو با بو بي داسې وایي او دلته دا هم دغسې وایي با بي بو هر یو په خپل حرکت باندې وایو مګر د مد توري پکښې پټ دي د مد توري څنګه پټ دي لکه دلته چې دی دغه او دغه یو رقم دی اوس نو دغه کوچني الف ته موږ تاسو ویل چې دا به موږ تاسې تیره زور بولو چې د ټوله ګروپ یوه ژبه وي دا به تیره زور بولو دا به تیره زیر بولو دا به چپه پیش بولو په دغه رقم په عربي کې هم دغه د کوچني الف ته الف خنجریه وایي یا الف صغیره ورته وایي
که هغه خوندې چې په عربي باندې دا حرکات وایي بیخي صحیح ده په دغه رقم دې وایي. او په اردو که تاسې ورته وګورئ دلته نوشته دي کړه زبر معنا ولاړ زور، کړي زیر، نو دا هم نو نه پوهېږم چې څنګه یې درته معنا کوم. کړي زیر دغه کوچني الف ته زیر ته کړي زیر وایي. الټا پیش معنا چپه پیش چې موږ تاسې بولو. په هره ژبه نوم ورته لري. موږ تاسې کې په تیره زور، تیره زیر او چپه پیش وایو معنا یوه معنا ده. موږ تاسې اصلاحات پښتو ته رااړوو او قرآن په عربي زده کوو. قرآن په عربي دی، هغه موږ پښتو ته نسو معنا ترجمه یې رااړولی سو، مګر قرآن نسو رااړولی چې موږ تاسې قرآن په پښتو ووایو یا قرآن په عربي دی. اصلاحات یې رااړوو. تیره زور، تیره زیر، چپه پیش. دلته هم مد اصلي دی د الف، دلته مد اصلي د یا دی، او دلته هم مد اصلي د واو دی. ټول یو شی دی. دلته الف پټ دی، دلته په دغه ځای کې یا پټه ده او په دغه چپه پیش کې واو پټ دی. اوازونه یې ټوله دوه حرکته راکړه شوو. نو انشاءالله تعالی موږ تاسې به راسو دغه درس دا څنګه وایو. الف تیره زور ا، با تیره زور با، تا تیره زور تا، ثا تیره زور ثا، جیم تیره زور جا، ح تیره زور ح، خو تیره زور خو، دال تیره زور دا، ذال تیره زور ذا، را تیره زور را، زا تیره زور زا، سین تیره زور سا، شین تیره زور شا، صاد تیره زور صا، ضاد تیره زور ضا، طا تیره زور طا. ضا تیره زور ضا، عین تیره زور عین تیره زور ع، غین تیره زور غا، فا تیره زور فا، قاف تیره زور قا، کاف تیره زور کا، لام تیره زور لا، میم تیره زور ما، نون تیره زور نا، واو تیره زور وا، ها تیره زور ها، همزه تیره زور آ، یا تیره زور یا، یا تیره زور یا. الحمدلله. موږ تاسې دا تیره زور په دې ورته وایو چې په دغه کې الف مده پټ دی. الف مده په کښې کې پټ دی. څنګه پټ دی؟ که موږ تاسې دغه نون به زه درته وکاږم، که دغه نون موږ تاسې داسې وکاږو نا، او که په دغه تیره زور باندې وکاږو دا دواړه یو رقم دي. هلته د الف مده معلومیږي، زور معلومیږي، مګر دلته په دغه کوچني الف کې دي، په د تیره زور کې دي. که کوچنی الف بولی، که تیره زور بولی، که الف صغیره بولی، که کړه زبر بولی، په هر رقم چې تاسې بولی هغه صحیح ده. مطلب زموږ تاسې اوازونه په کار دي چې صحیح اواز جوړ کړو. نا، وا، ها، آ، یا، یا، دوه حرکته کشبو. راځو دغه تورو ته، دغه موږ تاسې په ګروپ کې وویله، زه یې ور بیا درته وایم. همزه تیره زور آ، دال زرده، میم زور م، آ د م، آ د م. همزه مو دوه حرکته کشکی، دال په یوه حرکت او میم په یوه حرکت. آ د م. همزه تیره زور آ، میم زور م، نون زور نه، آ م نه، آ م نه. میم تیره زور ما، لام زیر لی، کاف زیر کی، ما لی کی، ما لی کی. لی یو حرکت، کی یو حرکت، ما دو حرکت. ما لی
كي مالكي. همزة زور با زور با. واو تیره زور و. ها پیش هو. ب و هو. ب و هو. دغه واو که موږ دغسې نوشته کو، که موږ جلا نوشته کو د مد اصلي په شکل دغه رقم راځي. و هو. په دغه ځای کې خطا نه وځي چې دا خو مد اصلي د واو دی. مد اصلي د واو نه دی، موږ تاسې حرکت ته ګورو، دلته مد اصلي د الف دی. ب و هو. سین زور س. میم تیره زور ما. واو تیره زور و. تا زیر تی. س ما و تی. س ما و تی. که زه دا بیا درته نوشته کمه، میم په دغه شکل راځي ما، او واو په دغه شکل راځي وا. س ما و تی. غین تیره زور غا. واو واو یا زیر وی. دلته مد اصلي ښکاره دی، یا ښکاره ده، یا واو زیر لري، دریا در مخه زیر راغلی وي، د واو زیر دی، دلته مد اصلي د یا دی. پر خطا نه وځي چې دا د مد اصلي د واو دی. غا وی نه. غا وی نه. فقط نون په یوه حرکت دی. غین هم دوه حرکته که شو، غا. واو هم دوه حرکته را که شو، وی نه. مد اصلي د یا دی په دغه ځای کې. یا صالحو. یا صالحو. یا دوه حرکته که شو، صاد دوه حرکته که شو، لام په یوه زیر وایو، ح په یوه زیر وایو. اوس نو په دغه ځای کې مد اصلي د الف دی، دلته هم مد اصلي د الف دی. یا صالحو. یا تیره زور یا. صاد تیره زور صا. لام زیر لی، ح پیش هو. یا صالحو. همزه زیر ای. لام تیره زور لا. مد اصلي د الف دی. ها پیش هو. نون الف زور نه. دلته هم مد اصلي د الف دی، ولی الف مده ښکاره دی، دلته الف مده په دغه شکل راغلی دی. الهو نه. الهو نه. ها تیره زور ها. ذال الف زور ذا. ها ذا. ها ذا. په دغه ځای کې ها کې مد اصلي یا الف مده او زور دواړه په د کوچني الف په شکل راغلي دي. اصلي کې جلا نوشته کو دغسې راځي. ها ذا. ها ذا. کاف زیر کې. تا الف تا تیره زور تا. با پیش بو. کی تا بو. کی تا بو. را زیری. سین تیره زور سا. لام تیره زور لا. تا زیر تی. ری سالاتی. سالاتی. را په یوه حرکت، تا په یوه حرکت، سین هم دوه حرکته که شو، لام هم دوه حرکته که شو. ذال تیره زور ذا. لام زیر لی. کاف زور که. ذالک. ذالک. دغه لام ډېر نه راکشو، لیک یې نه وایو. په دې خاطر باندې که مو لیکئ را اوږد مو کوئ، مد اصلي ځینې جوړوو. د یوه حرکت څخه موږ تاسې مد اصلي نه جوړوو. یو حرکت ډېر لنډ لنډ اوازونه دي. ذالک. دلته مد اصلي د الف دی. که زه جلا درته نوشته کړمه دغسې راځي. ذال زور لري، مخکې خالي الف دی. ذالک. ذالک.
که الحمدلله دا زموږ تاسې د تېرې هفتې سبق و. په دغه رقم انشاءالله تعالی تاسې به ادامه ورکئ. زه فقط درته وایم مګر دا زه ستاسې څخه په ګروپ کې بیرته انشاءالله تعالی پوښتمه. دلته مد اصلي د واو دی. دا خو نو موږ تاسې ویلی هم دی. همزه واو پیش همزه واو پیش او، با واو پیش بو، تا واو پیش تو. دا اوازونه یې په اخر کې راځي. او بو تو ثو جو حو خو دو. دا خو موږ تاسې ویلی دی دا درس. اوس نو زه راځم چې چپه پیش څنګه اواز ورکړي. که تاسې دلته وګورئ دلته بیا چپه پیش دی. چپه پیش عین د مد اصلي کار کوي. چیرې موږ تاسې با ته چپه پیش ورکو او که موږ تاسې با ته پیش ورکو واو په پسې کو د ورغندې سره. دغه هم بو دی، دا هم بو دی. او که موږ یو پیش ورکو دا څنګه وایي؟ بو بو. دغه یو حرکت دی. بو. دغه دوه حرکت یې موږ تاسې راکشو. بو بو. نو په دغه رقم همزه چپه پیش او، با چپه پیش بو، تا چپه پیش تو، ثا چپه پیش ثو، جیم چپه پیش جو، ح چپه پیش حو، خو چپه پیش خو، دال چپه پیش دو، ذال چپه پیش ذو، را چپه پیش رو، زا چپه پیش زو، سین چپه پیش سو، شین چپه پیش شو، صاد چپه پیش سو، ضاد چپه پیش دو، طا چپه پیش تو، ظا چپه پیش ذو، عین چپه پیش عو، غین چپه پیش غو، فا چپه پیش فو، قاف چپه پیش قو، کاف چپه پیش کو، لام چپه پیش لو، میم چپه پیش مو، نون چپه پیش نو، واو چپه پیش وو، ها چپه پیش هو، همزه چپه پیش او، یا چپه پیش یو، یا چپه پیش یو. انشاءالله تاسې ټوله په پوهېږئ چې چپه پیش معنا څه شي. دغه معنا ورکوي. همزه باندې پیش دی، واو ساکن دی. د دې معنا دا ده چې با باندې پیش دی، واو ساکن دی. بو تو، تا باندې پیش دی، واو ساکن دی. په چپه پیش کې واو پټ دی. واو معلومیږي نه. موږ تاسې ویل دغه مد اصلي دی. با دوه حرکت راکشو، یا همزه دوه حرکت راکشو، یا تا دوه حرکت راکشو. مګر په دغه چپه پیشو کې واو پټ دی. په تېره زبر کې ستاسې په یاد وي الف پټ و، الف مده. په دغه چپه پیشو کې واو مده پټ دی. واو مده پټ دی د ورغندې سره. د متوري درې وه، الف و، واو د ورغندې سره او یا د ورغندې سره. د واو در مخه موږ تاسې ویل هر وخت چې پر یو توري باندې پیش رالی هلته مد اصلي جوړېږي لکه دلته. مګر که په چپه پیش کې که تاسې وګورئ دغه واو پټ دی. دلته پټ دی. دلته په ټولو کې واو معلومیږي نه. دا چپه پیش دا معنا لري چې تاسې د توري دوه حرکته کش کړي. په پیش یې کش کړي. بو او تو ثو په ټولو کې واو پټ دی. په عربي قرآنو کې عربي پرنټ باندې یا عثماني پرنټ یا مدني پرنټ وي په هغو کې یو څه واضح وي. په دغه که هغه خوندې چې عربي قرآنونه وایي هغه دغو دپاره ډېر اسان. په دغه ځای کې کوچنی واو ورته کښلي، داسې کوچني واو ورته کښلي. دا هغه بیا چپه پیش نه ورکوي. هغه بیا څنګه کوي؟ دغسې راسته پیشونه یې ورکړي. راسته پیش ورکړي نو وایي چې دغه پیش به تاسې کش کړي.
شو سو په دغه ځای کې ذو رو وبخښئ ذو رو زو سو شو خو موږ تاسې عربي پرنټ در اوسه پورې نه وایو دغه به زه درڅخه ایسته کړمه کوشش وکړئ چې په چپه پیش باندې ځان پوه کړئ چې مد اصلي د واو دی واو پکښې کې پټ دی الله سبحانه وتعالی دې تاسو ته اسانه کړي مد اصلي ما په درو ویډیوګانو کې درته تشریح کړی دي تاسې به هغه ووایاست انشاءالله ځان به په پوه کړئ زه به دغه څو توري درته وایم لام زور له ها پیش چپا پیش هو دغه هو که موږ تاسې بیا زه درته کاږم دا به داسې راسي هو څه شي پکښې پټ دی په چپا پیش کې واو پکښې پټ دی نه دغه پیش او دغه واو چې پر ها باندې دی دا دواړه سره یې ځای سوي دي دغه چپا پیش یې جوړ کړی دی چپا پیش ورکې ها دغه پیش او واو د ورغندې سره یا واو مده دواړه په دغه چپا پیش کې دي لهو دا وو ده دا وو ده دلته مد اصلي د الف دی دلته مد اصلي د واو دی او دلته دغه دال په یو حرکت وایي دا وو ده ر سو لو هو ر سو لو هو اوس نو په دغه ځای کې که تاسې وګورئ دغه ته مد سله وایي هغه اوس نه درته وایم هېڅ تاسې په هغې کې فکر مه کوئ هغه چې موږ تاسې نور مد وایو یا خپله موږ تاسې هغه حالت ته راورسېږو بیا یې زه درته تشریح کوم اوس دغونده تاسې ځانونه پوه کړئ چې د دغه ها اواز موږ دوه حرکته راکشوو لکه د دغه سین چې پیش دی او واو ساکن یا واو مده په پسې دی موږ تاسې اواز دوه حرکته راکشوو مد اصلي د واو دی دغه ها به هم تاسې دوه حرکته راکشوئ که دغه ها زه تاسې ته وکاږمه هلته مې هم درته وکښله دغه ها به دغسې وي هو نو تاسې خپله په پوهېږئ چې دلته څه شي وایي مګر که اواز یې په دغه رقم راکشوي مګر په حقیقت کې دا مد سله دی مد سله تاسې در اوسه نه دی ویلی هغه زه تاسې ته اوس نه تشریح کوم دغون یې راسره ووایست رسولهو آیاتهو آیاتهو خپله یې پیدا کړئ چې مد اصلي چیرې دی یو مد اصلي دغه دی چې حمزه تیره زبر لري بل مد اصلي د الف دا مد اصلي د الف دی دا هم مد اصلي د الف دی چې پر یا باندې زبر دی خالي الف په پسې دی یا الف مده په پسې دی او دلته هم د ها موږ تاسې دوه حرکته کشو آیاتهو جو نو دو هو جو یو حرکت نو دوه حرکته دو یو حرکت هو دوه حرکته جو نو دو هو جو نو دو هو تلاوتو هو تلاوتو هو ورثه دا ټول لنډ اوازونه دي فقط ها دوه حرکته کشوي ورثه ما واو کشوي دوه حرکته مد اصلي د الف دی زی زاره کشوي دوه حرکته مد اصلي د یا دی نو هو ما وا زی نو هو ما وا زی نو هو جعله دا درې سره لنډ اوازونه دي جعله ما وري یا میم دوه حرکته کشوي مد اصلي د الف دی ما وو مد اصلي د واو دی دلته داسې راځي زه به تاسو ته نوشته کوم وو دا معنا لري چې یو واو پیش لري دا بل واو ورغندی لري واو دوه شندان سره ګرځي کې او باندې ونه وایست ولې دلته الف نسته په دغه ځای کې دواړه واو دي دغه واو په پیش راکشوي وو ری یا ما وو ری یا غا وونه
دغه واو هم دغه په شکل دی غو و نه ق ری نو هو ق ری نو هو قاف یو حرکت را باندې راکشوي را دلته سپکول کېږي ولې سپکول کېږي زیر لري ق ری نو هو ها یو حرکت کشوي دا بل زیر به هم درته وایم ان شاء الله زیر مې لږ نه دي ډاونلوډ کړي زه بیا راته لوډ کړم یوه دقیقه وخت راکړئ زیر هم دغه رقم وایو په اردو دا دي ورته وایي کړي زیر موږ تاسو ورته وایي تیره زیر کې چې شي پټ دي که موږ تاسې دغه همزه په تیره زیر وایو او که همزه وکاږو زیر ورکو یا مده په مخته راسي ای که با وکاږو زیر ورکو یا مده یا مخته راسي دی تا زیر تی دا ټوله یو رقم دي په دې کې چې پټ دي په تیره زیر کې یا پټه ده موږ تاسې ویل په تیره زور کې الف پټ دي په چپه پیش کې واو پټ دي او په تیره زیر کې یا پټه ده نو موږ تاسې اوازونه د مد پورې ورسره دي دوه حرکته اواز راکشو همزه زیر ای با زیر بی تا زیر تی سا وبخشي همزه تیره زیر ای با تیره زیر بی تا تیره زیر تی سا تیره زیر سی دوه حرکت راکشو جیم تیره زیر جی حا تیره زیر حی خا تیره زیر خی دال تیره زیر دی ذال تیره زیر ذی را تیره زیر ری په خلاصه خوله ولې زیر دي زا تیره زیر زی سین تیره زیر سی شین تیره زیر شی صاد تیره زیر سی ضاد تیره زیر دی طا تیره زیر طی ظا تیره زیر ظی عین تیره زیر عی غین تیره زیر غی فا تیره زیر فی قاف تیره زیر قی کاف تیره زیر کی لام تیره زیر لی میم تیره زیر می نون تیره زیر نی واو تیره زیر وی ها تیره زیر هی نون تیره زیر نی واو تیره زیر وی ها تیره زیر هی همزه تیره زیر ای یا تیره زیر ی ونه وایو نه ولې موږ دلته یا زیر لري یا زیر لري دا بله یا مده په پسې ده یا دلته به درته وکاږم واضح وي یا زیر لري دا بله یا مده ده یا تیره زیر الحمدلله موږ درکم مګر دا ستاسې کورنۍ کار دی د ټوله هفتې دا ټوله هفته کې به تاسې خپل کورنۍ کار کوئ د ځان سره به یې وایاست په هر هفته کې نوی سبق نه در کومه دا هفته دغه سبق تکراروو او د هرې خور څخه یې پوښتو انشاءالله تعالی همزه تیره زیر ای لام تیره زور لا فا زیر فی ای لا فی یوازې فا په یوه حرکت وای همزه مو راکاشکي مد اصلي د یا دی لام باندې مد اصلي د الف دی تاسې خپله پیدا کړئ چې زه څه شي درته وایم ای لا فی با زیر بی
ها تير زير هي بي هي عين زير عي با ألف زور با دال زير دي ها زير هي عي با دي هي عي با دي هي عي با دي هي را پیش رو سین پیش سو لام زیر لی ها تیر زیر هی رو سو لی هی یو حرکت لام په یو حرکت ها دو حرکت رکشو رو سو لی هی نون واو پیش نو مدی اصلي د واو دي را زیری ها را په خلاص خپل درنه ویل کېږي زیر لري ها تیر زیر هی نو ری هی ساسیو ته پامي نون دو حرکت کې شو نو را په یو حرکت وای ری ها په تیر زیر باندې وای دو حرکت یې راکښو هی نو ری هی نو ری هی واو زور و قاف یا زیر قی لام زیر لی ها تیر زیر هی و قی لی هی و قی لی هی قاف د درونو تور څخه دی په ډکه خوله وایو واو په یو حرکت وای قاف یو دوه حرکت راکشو قی لام په یو حرکت وای لی ها په دوه حرکت وای هی و قی لی هی ها تیر زور ها ذال زیر ذی ها تیر زیر هی ها ذی یوازې ذال په یو حرکت دی ها ذی هی ها ذی هی دا ها مدی اصلي د الف دی پکې کې په دې کې مدی په دا دوه حرکت راکښ ما تاسو ویل چې دغه ها دغه مدي سله ځینې جوړیږي نو دا اوس زه نه درته تشریح کوم ان شاء الله تعالی چې موږ تاسې ټوله مدونه وایو بیا مد سله درته تشریح کوم چې مد سله وچشته وایي هذه با زیر بی کاف زر که لام زیر لی میم تیر زور ما تی زیر تی هی زیر هی ها تیر زیر هی بی کلمه تی هی وازی میم کشیږي او ها کشیږي دوه حرکات نور ټول یو حرکت بی کلمه تی هی با زیر بی همزه تیر زور یا تیر زور یا تی زیر تی هی ها زیر هی بی آیاتی هی بی همزه کشو یا همزه کشو تی هی حرکه شد و حرکت بی کی تا بی هی بی کی تا بی هی با په یو حرکت کاف یو حرکت تا کشود و حرکت مد اصلي د الف دي بی کی تا بی هی کدا غځکه مد سله ده مد سله کوچنی سله ده مد سله صغرا ده دا ان شاء الله په آینده کې درته تشریح کوم بی ک بی وبخشي بی کی تا بی هی بی ی می نی هی بی یو حرکت یو حرکت می دو حرکت راکشو میم می مد اصلي د یادی نون په یو حرکت نی ها په دو حرکت راکشو هی بی ی می نی هی ف یا زیر فی ها تیر زیر هی فی هی دا فهم دو حرکت راکشو هم دو حرکت کشو الله سبحانه وتعالى دې درته اسانه کې نو ستاسو لپاره یو سوره را لوټ کړې وه زه به وګورم زه به بیرته را لوټ کړم ان شاء الله
په دغه ځای کې زه غواړم چې تاسو ته ووایم چې موږ تاسې قرآن وایو دغه خوند چې اوس تجوید زده کوي باید په مکمل ډول انشاءالله تعالی موږ تاسې په خپل چې موږ تاسې قرآن وایو تلاوت کوو هغه دا چې هر څه موږ تاسې زده کوو هغه ټوله باید پکښې داخل کړو دا خو نو موږ تاسې همیشه په لمونځو کې هم وایو د قرآن چې کریم تلاوت چې کوو هم یې وایو نو انشاءالله تعالی زه به په دغه ځای کې دغه درته تشریح کوم دلته که تاسو بسم الله الرحمن الرحیم لإیلاف که دا صورت وګوري دغه زیر چې دغه حمزه دی لام په یوه حرکت دی حمزه مراکش کې دوه حرکته دغه یا ساکنه دلته مد اصلي د څه شي د یا دی لام کش کې دوه حرکت مد اصلي د الف کې کې دی دغه ما غوښتل چې د تیر زورونه زه تاسو دروشم لا فی لإیلاف قاف په یو حرکت وایي قو ری په دغه مد لین ولې دا موږ تاسو ته بلې هفتې سبق دی قریش رابسو دا توري ته ایلا همزه دوه حرکت راکشو لام بیا دوه حرکت کشو لا فا په یو حرکت وایي فی ها د میم سره جنګو هم ایلافهم اوس نو دغه ما غوښتل چې زه تاسو ته وایم چې موږ تاسو په قرآن کې دغه تیره زورونه تیره زیرونه چپه پیشونه خامخا راځي په دغه ځای کې لکه چې موږ تاسو چپه پیش نه لرو انشاءالله تعالی چې موږ تاسو په قرآن کې راځي یا تاسو پیدا کړل راوستوي په دغه ځای کې دغه واو دی دا دی چپه پیش لري لکه موږ تاسو د نن په سبق کې د موږ تاسو په هر ځای کې چې موږ تاسو وایو لکه دلته چې وګوره مد اصلي د واو دی دوه حرکت یې باید راکش کړو فلیعبدو ربها مد اصلي د الف دی ذل بیت الذي ذال باندې زیر دی یا ساکنه ده په دغه ځای کې وګورئ جوعن جیم باندې پیش دی واو ساکن دی عین باندې دوه زیره دي زیرونه موږ نه دي ویلي دغه مد اصلي ته تاسو فهم وکړئ په جو یا نه وایي جوعن یا جوعن نو انشاءالله تعالی په دغه الف ته که تاسو وګورئ وآمنهم هغه دلته په دغه ځای کې چې موږ تاسې زه تاسو ته فقط مد اصلي در شوم نور توري نه در شوم ولې شد موږ نه دي ویلي د دوه زوره دوه زیره دوه پیښه مو نه دي ویلي دا ما غوښتل چې زه تاسو ته په یاد کړم چې تاسې چې خپل قرآن وایست خامخا به تاسې پام پر کوئ چې دا تیره زور دی یا تیره زیر دی موږ باید دوه حرکته کش کړو الله سبحانه وتعالى دې درته اسانه کې سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين